ډیرو عزتمندو مسلمانانو غیورو افغانانو د حق لارویانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې شیخ صاحب احمد شاه تاسو پوره ډاډګرنه درکړله همدغسې د اسلامي امارت لخوا نه زه تاسو ته یو دوه خبرې تاکیداً کوم. ډېر په خلاصو غوږونو یې واورئ. هغه مرتد رزیل انسان چې د شیخ صاحب په مقابل کې دا عمل کړی دی، اسلامي امارت شپه ورځ نه ستړي کېدونکې هلې ځلې بنا کړي دي او دا مرتدین به دې شي. د شیخ صاحب انتقام به علني د اسلامي امارت په ستره محکمه کې پرې باندې حکم جاري کېږي. د ټول افغانستان په سطحه باندې به د ټول افغانستان په سطحه باندې به هغه ته جزا ورکول کېږي، جزا د قرآن او د حدیث په بنا. عزتمندو، نن چې کوم مؤمنان دردېدلي دي رب العالمین دې د هغې درد د دنیا او د آخرت خیر او ګرځي. یو د شیخ ویلو ستاسو بچي چې ټوټې ټوټې د اسلام د مبارک دین دپاره شوي دي، ستاسو وروڼه چې د اسلام د مقدس دین دپاره خپلو غوښو نه بارود جوړ کړي دي، نن هغه قرباني شیخ صاحب ورکړله. اسلامي امارت ویدلې، اسلامي امارت به دا کسان پیدا کوي، اسلامي امارت ټول ملت ته ډاډ ورکوي، تسلیت ورکوي چې ملت ته اسلامي امارت قرباني او قدرداني کوي او دا قرباني دا به نه هېروي. اسلامي امارت بالخصوص مشران په دې خبره باندې ډېر غمګینه دي، مشران په دې خبر په دې پېښه باندې ډېر نهایت غمجنه دي. حتی د مشرانو د اوس توصیه دومره جدي ده چې د حد نه وتلې. ای مسلمانانو، ای متدینو، ای مجاهدینو، هېڅکله د دې خیال ونه ساتئ چې شیخ صاحب شهید شو او دا خبره به همداسې پاتې شي. نه، اسلامي امارت عین تر مشرتابه پورې دا خبره رسېدلې ده. ډېر لوړو لوړو مشرانو علما کرامو په دې کې هلې ځلې شروع کړي دي او انشاءالله الرحمن د دې قاتل به پیدا کوي او دا به عام محضر کې په دار باندې ځوړندوي. او تاسو ته تسلیت وایم شیخ صاحب د الله غر ته رحمت کړي، جد رب العالمین ورته ورکړي. اقول قولي استغفر الله.